ستا دا شته کړنه اعمال نیک داسې بربادي لکه چاړه چې سړی راولي په دې ویښتو باندې کېږي هر څه د منځه موږ د خواهش پرستۍ پسې روان یو نفس له چېرته موږ په دې نفس باندې خپې د جوختې ښودلې نه دي دله مو داسې کورې غوندې ویلی نه دی بلکې زموږ د نفس څه خبره کړې ده موږ یې د فرمایشات پوره کړي دي نه الله عز وجل فرمایي ونهى النفس هغه انسان د جنت والا دی چې د خپل نفس بند کړي د خواهش نه نفس ته لوی پردې زنانه له وګوره نه ګورم نفس ته لوی چې غیبت وکړه نه کوم نفس ته لوی حسد وکړه نه کوم نفس ته لوی قتل وکړه نه کوم نفس ته لوی دروغ ووایه نه وایم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان میدان د جنگ پرېږدي بخل کوي خو دروغ نه وایي دروغ چې څوک وایي د مشکات جلد ثاني کې دغه حدیث د ایمان مسلې لاړه ته وګوره چې ما ته دروغ لږ وایي که زیات اگر که مرتکب د ګناه کبیرې کافر نه دی ما ته به حسد نه کوو نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي د حسد داسې مثال دی چې یو نعمت الله عز وجل یو بنده له ورکړی دی او ته په هغې باندې خفه شوې ستا دا شته کړنه اعمال نیک داسې بربادي لکه چاړه چې سړی راولي په دې ویښتو باندې کېږي هر څه د منځه ویشي اول ته سوچ وکړه چې ما ته عمل کړی که نه دی کړی بیا ته سوچ وکړه چې په دې عمل کې آداب او شرایط موجود دي که نه دي موجود بیا ته سوچ وکړه چې په دې کې به هغه اخلاص موجود وي که به نه وي بیا ته سوچ وکړه چې دا به د ریا نه پاک وي که به نه وي بیا ته سوچ وکړه چې دا به رب العالمین له زه رسوی شم که نه شم رسوی سهار به یو سړی مسلمان د شپې به کافر وي د شپې به یو سړی مسلمان رسول الله فرمایي سبا به کافر وي د فتنو په دور کې موږ تاسو واقع یو څه حالاتو کې اوم نور هم د دې لپاره ډېر اسباب موجود دي نو یا خو د دې وجې نه موږ دا ګناهونه کوو چې موږ د ګناه سره مخته یو یا د دې وجې نه زموږ نه ګناهونه کېږي چې زموږ زړه کې معنا د انقلاب ده یا د دې وجې نه زموږ نه ګناهونه کېږي چې موږ غلط ملګري انتخاب کړي دي یا د دې وجې نه موږ ګناهونه زموږ نه صادرېږي چې زموږ عبادت الله له همیشه وي او یا د دې وجې نه چې موږ مکلف یو په تضرع باندې او یا د دې وجې نه چې موږ د زړه قدر او د ایمان قدر د دې په کیفیت باندې نه پوهېږو